الله دا خو داسې د خاورو ډک دي د بوساړې هغه ایښې راوړی دی او بوساړه به ترې چا وړي دا ماته معلوم دي ولې رینګټ دې چورو کړی دا پرتوک دې په څسکا کړی بیبي دا مې هلته سوپو والا سره مې جاخه وکړه سوپ والا څه دې جاخه وکړه دا خو ماته سوپ نه ښکاري دې کې خو دڼیا ده نو سوپو کې خلک دڼیا اچوي که نه بیبي سوپو کې ولې ما نه دي خوړلي لده خو نه ما پکې دڼیا نه ده لیدلې سوپو کې خلک دڼیا هم اچوي او مرچکي هم پکې اچوي او سبزي هم پکې هر څه پکې اچوي د سوپو دومره خراب دی خو ما نه و لیدلی خو زه ساده ښځه یم ای بنو او دا ته څه کوې بیبي څه کومه بوتاوه کومه غواته نور به څه وکړم نو بس دقه تاسو کې چل دی که نه دي بوډېګانو کې ځان تباه و برباد کړي خو بس چاله د واده مشوره نه ورکوي د واده ته به ووایه چې زه بیا وکړمه راتاویږي او واده له راتاویږي چل دې جوړ کړی دی پرتوک دې لړلی ته د واده نو بیبي نو چې ښځه راولم هغه به بوتاوي هم کوي او چایونه به هم پخوي او غټ غټ برید به پرېږدم داسې بس غټ برید چې پرېښي ما ته پته وي خو داسې کار دی چې ته خپل پرتوګ نشي پاکولی بوتاوې خو به دې راله ښځه وکړي چایونه به م راله پاخه کړي خو پرتوګ دله نه انځي ښه چې ته د چار وخت لړې ستا عمر د واده نه دی زه به ځان له پخپله انځم بیبي زه خو ښه سم ځوان یم نو بس پخپله انځه واده ته څه ګوډه ده نو خیر دی نو زما دوه کسان یو ځای بدي شي څنګه دې بدي شي نو چې په لاره روان یم زه ځان له روان یم هسې یو دغه ښکارمه الله دوه کسانو او د دوو نه چې درې شي او د دریو نه څلور شي نو بیا به دې کور پرېښی سم خوند به کوي سم خوند به کوي ما ته معلوم وي ابۍ نه شي ساتلی جینۍ به څه وساتې بیبي ته یې ماله وکړه ته تماشه کوه چې زه یې دله ساتم او که نه الله دې لیونی که داسې خو دې ونه ویل چې ابۍ به ساتم او جینۍ ته نرسې وې جینۍ به ساتم رانه ودې نه لیده بچي چې ماما له مې دې نه کړي تا رانه په دې شنو سترګو صحیح نه کړه ولې بیبي ماما خو واده کړی دی بچي هم دي ماما واده کړی کور یې کور ته راوستی خو ښځه نه ده خو بلا ده سمه لخته جینۍ وله کوم د خیره مامي خو هم سمه ښکلې ده ولې ښکلې ده دا ښکلې به داسې ماما دې په حجرو کې شپې کوي خو بلا ده خلک تیریږي ما ته پته ده بیبي ته اوس ماله د واده نه زړه تورې خو ته لاړه شه او دا بوتاوه به زه وکړم بوتاوه ته ګوډه نشته دا زه کومه او ته ورشه جامې بدلې که بینه ده نه خېږي پرتوګ دې ستا دی هغه پرتوګ مې کوم ځای کې دی کوټه کې به پروت یي اوس یې در وام غوندمه ده بیبي اوس ماما له ښځه کوي ورځمه چې په ماما باندې مې زیری وکړم کلام ټایم یو زبردست اپ دی چې تاسو پرې فری آډیو ویډیوز کال کولی شئ او دغه شان که تاسو سره د بهر ممالک نه څوک چیټ کول غواړي او تاسو د هغوی په زبان نه پوهیږئ نو کلام ټایم تاسو لپاره ټرانسلیټ کوي او تاسو په اسانه باندې پوهه کوي او دغه شان کلام ټایم باندې تاسو لا تعداد آډیو ویډیوز کال ایډ کولی شئ او د ټول نه بهترین خبره دا ده چې کلام ټایمز تاسو د سکیورټي پوره خیال ساتي ماما نه رښتیا مامي دا خو شینه راغی درهله مه درېږه راځه راځه مامي راځه راځه بیا کښېنه راځه راځه ویم داسې په خوشحالۍ رالې بلې ماما څه شو ویم یز بیا ماما خو چې د سار شي او ګیرې له توره سۍ ورکړي او بهر وځي نو خبر ته نه یم چې چېرته تللی دی مړه چېرته دی که نه زما ورسره ډېر ضروري کار دی ویم داسې څه کار دی ما ته ووایه زه پې زیری کوم او ځان له تې پیسې اخلم پیسې به زه درکړم زیرې په ما وکړه ته ما له هغې عمره نه شي راکولی هغه ما له 20 روپۍ راکوي یزویه زه به له 10 روپۍ درکړمه ښځه نو دغه نه دی ماما ښځه کوي کوم ماما قراقر ماما که نه یزویه نه خو یو واده کړی دی هغه هم زه یم بل هم کوي وی بل واده هم کوي خود ویم یزویه دا راته ووایي چې دا ښځه بله څوک کوي زما بیبي الله دا د دې شنډې سره خلاصه که د اوس په ما کور نوارئ دا څه ویله
ویم څه مې ونه ما وی ویم ستا مور ډېره ښه ښځه ده ښځه دا به قراقر مامتي خو زما زیری هم راکولي زیرې به له درکم یزویه ویم داسې م تاسو کر درځمه نو تاله به خیر دی پیسې هلته کې درکمه نه مړې ماله به پیسې دلته راکې زه به په لاره ځان له پاپړ اخلم نو پاپړ به کور کې والې که نه پاپړ اخلم خو کور کې بیا وخورې که نه زه خر دې شه نو خو بس داسې چې ځمه نو کوره پورې به ما شپږ پاپړ خوړلي ښه ته کښېنه زه له پیسې راله کښېنه ورشه او قراقر ماما ته به ګورې ضرور دا چې مې ورته په خپله ویلي وې قراقر ماما ته نو اوس به راله 50 روپۍ راکړی الله ستا د اوچ مخ خورې که ویم خلک د روڼو کورونه آبادي او تی ولنوارې ویم ستا خو د خولې نه قربان شم چې دا زیرې تا په ما باندې وکړه خو ویم زما هم نوم پتخورني دی ویم ښه دروز به رانه ونه وینې دا یې درلم راپسې د دې څه خیال دی چې زه په دې کور مار کړم او دا یو پجې بچي دي دا بیا ځان سره پلار کره بوځي خاورې ولې نه شي مامي ته خو سم قار ما خو در باندې سم ښکلی زیری وکړو دا واله ویم یز بیا دا راته ووایه چې ته کور ته ځې نه زه خو کور ته نه ځم د چېرته روان زه هلته خیرات له ځم خیرات له ځې د چا خیرات دی دغه پشمګل ماما د کوچي شی دي نو ویم دا واله دی که ما له ځان سره روجې م راوړې د تالې راوړم خپلې مور له ولې نه راوړم او دغه دی یو 100 روپۍ راله نورې نه راکې 100 روپۍ راشه دی ښه راشه زه د خولې نه دې قربان شم چې تا په ما له ازیر وکړه راشه دا ګېډۍ واله دا تا ونیسه او د عمرزو په بازار کې به دا 50 روپیو کې پیسې به هم راسره زیاتې شي او بیا کور ته راځه ښه نه مړې تاسو کره لاړم 100 روپۍ ورته د دې ګېډۍ ویمه ویم چې شلم را لوکې ډېرې دي ځه مازدګر هله مه خوره زه یم درورې دارې درلم الله دې راته ټینګه کوسه زه یم چې دا توره سۍ دې څنګه ګیرې له سهار وختي ورکوي دې دویم واده کوي وی پریدم بریتو کې تور سپین پزوتې نه وباسم او چې کله په مقدار کې سپین د تورو نه سیوا شي نو بیا سپین به پکې وي او تور به ترې وباسم الله شاباسي وروره ګوره چې یو سپین ډکی پکې پرې نه دی ګینې واده دې پاتې واله د خدای مسلمان کلر خو ما هغه اصلي روړی دی که نه بس صحیح دی اوس په ځان اوس خرچې کوه واده ځلبی به یې د خیره او واده ځلبي سره خرچې خوند کوي همدا راته وایي د خدای مسلمان د هغې بل رشتې څنګه چلو شو تلي وم په چې پرون د خیره سره خیراته کړې ده ستا الله سر خورې که الله دې دا چقندر پوزه خورې که چې ته دلته راځې او دې منافقې سره ناست دی ښځې یاره باندې مه خبره وه د خدای مسلمان د خور کلي مې دی نو د خور ته مې په دیوال اوس په خلک اوچت شي چې داسې چل دی نه منافق ته ماته ده ووایه که نه چې ته ضرور دا کور مارې وکړه ودانه یې ولې څه چل شوي دي څه چل شوي دي ته چې راځې او دا قسمه قسم رنګونه دې ګیرې له ورکې ته ماته ده ووایه که نه دا د دې شیطاني کارونه راشه خو ته ودېږي زما د خور کور دی زه به وکړه 24 ګنټې راځم دې ستاسې کار دی تا خو په کور کې وینې زم د دوست ځای ته روان یم دا ستا هغه دوست دی نو زما نه ښه دوسته شته په دې دنیا خور یم خوره ویم تا نه غټه دشمنه په دنیا بله نشته کور یې نوارې ولې څنګه کور ولې څه چل شوي دی دا څه ګډې وډې ته صبر وکړه خور ته صبر وکړه ستا غونډې خبرې ما واورېدې ستاسو غونډې خبرې ما واورېدې دا رشته رضا په کوم ځای کې کوي او نادان لري الله جون ورکي ویم خولې د ښکلولو ده چې راغی ماته د واده الوبې راشه خو ته ودېږي راشه بل کلي ولې ورکړه الله خلق خو زه څرن له غوا نه ورکوم ویم ورکه بیا کې خو دومره کم عقل دی او ته د هغه نه زیاته کم عقله چې د هغه په خوله یقین کې شو خور غم مه کوه ته غم مه کوه ویم ګوره د ځان نه دا خبرې مه کوه ګوره دویمه به در باندې پریشان راولم ویم په ارام کښېنه ویم دا زما پلار چې په تا غرقه شوې یم په خدای مې د قسم که څوک چرګ هم درکړي راشه خو ته ودېږي په زور یې راپسې راوستې ما ته معلومه نه چا کولې یې زړې ګوتړې د شرمه وڅم مخ پټې یا موتړې ویم موتړې ستا د لاسه خو هم خاوند چپ کړې دا خو دې وام ګوره مشره ده کښېنه غلې په ما کور ماري یو مشره ده دا مشره به داسې که دا مشره دی به تسپې اړولې چې ته ذکر بیا کوه ما پې نه دی وران کړی د دې خولې د لاسه بیا په ځان وران کې خاوند دی ولاړ دی او ګز ژبه دې رابار کړې دومره سترګې دې نه شرمېږي ویم چې دا د خاوند نه یارېده نو دا به اوس داسې نه وه که نه خو زما نه نه یارېږي که نه ته چړی دی ته چړی دی کلي کو ته چړی وې دا څرمه دې پې مات کړی وې ویم یا خورې خو اوس مې ورته یوه دوه درې ووایي
نه، نو نه. زه به خفه کېږم که نه بیا به په کوڅو کې خیرونه غواړي نه، نه. په سړکونو به سپارونه کوي نو زه به خفه کېږم که نه نه بچي دي دي یو ډله بچي دي او الله دې هیڅ کله د چې نه کوي په چا دې خدای کور نه ورانوي خو صرف دا غرور ولا مات که بله پې راوله بیم کېنه په ارامه بیم داسې به دې کوم داسې چې ډر بنې به دې کوم د خدای جانه ډر باندې چې ته چې واړه ښځه یم تا ته د معلومه نه وه ونما ځان ونم ځان نه دا خور دې مونه کله ولې هغه کلي چاډلم د نن سبا ځوانان ځان ته نه راځي ای منافقې منافق دا یو خبره ته کوم بیم زما کور چې نوارې که نه عمر له به دې کور نواري د دې خولې د لاسه به در باندې وراني ورشه خوري ما یو پیاله نه یو پیاله چا په ښځه وسه چې سخر ولا پکې اچوم په خومې ولا علم الله به دې دوکه کې را بشي ښه الله به دې الله دوکه. دغه شان سپک پرته صبر ګورم وکړه. مسلمانې ته کېنه ته کېنه نه ته ولې دونه تا راته چا ویلي دي شنه او اوس را نه کوي دا راته ونه دی ګوره د خدای مسلمان زما مشره خور ده لږ خیال یې کوه د چا خیال وکړم د دې بیا په خدای باور وکړه که نه چې زمونږ په کور کې کومه غوا ده که نه د هغې خیال به وساتم د هغې به قدر او عزت وکړم او ستا د دې خور نه کوم خلک زما له سترګو خیال نه ساتي نه نو دغه خو دغه ځای کې خو زه خفه شم که نه پس نو ته دا ما څه لپاره کړي د څه لپاره دې کړې ولې د دې لپاره چې ستا خور ما لوبې کوي ښه ته به زما د مشرانو خیال نه ساتي ساتم به خو چې مشري چې داسې سپک مشري که نه نو په خدای باور کوه پوزې د پرې کولې ستا د خور چغې مو وه پردي ځای کې ناست یې نو پلک درې در کوم خو چغې مو وه بچپو ته به ما له پړک راکړې هغه عمل به راسره وکړم نن خو د کور په کور کې ناست دی خپل کور ته به راځې نه زه وځو که نه صبر وکړه دا چیوس کړو ځو ښه زه چې ځو راځه زخر مې نه پخوي صرف د شیطاني لپاره بده ده پشم ګله ډېره ښکلې چای دې پخ کړې ده ګورې ښه منی به کنه یو داسې کار وکړه چې یو کپ درته بله مچومه نه کنه نه نه بس 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 دا سموسه خو کړه نو کنه بس دی که نه بس ځان مې په تباه کو ځان مې په دا کټ کو د خدای تعالی دا نه منته خو زما د بچپن ملګري یو ما به د جومات ته چې کوم دي تراوو د چې کوم دي استاد له چا یو دلته مې کېښوده هغه تا شاته په پته باندې ښکلې وه یو ګوره که نه ماشومتوب خبرې مه کوه ماشومتوب و زلمیتوب مړه خو بس ختم شو خو لکه یو خبرې نه خبر شوی ما وایه ښه خبره ده چې دې قراقور له دا لور ته ولې ورنه کړه دا عقول دی یو ها. د خدای تعالی دا نه ما د خپل لون ورکوم یو اخو د دنیا په دماله دي دا اول نه واده د اخره پود یو او دم توپ کې تو په دامو کې کار دي نه باغ د لون ورکوم دا ما لون چې کوم نه مدرسې ته جګې د بز علم دولوم ابد علم سلیله باز کوم ځان پیکا هغه هیډ ماسټر په سکول کې هیډ ماستر نه کنه کنډکټر هم چې کنه او په ایمانداري کولې ورکم ها ها وا دا څه یا اله نه غل نه ورکوم ما ته خو د سکول مرګریم پات شي ها وا بالکل وای خبره کبا زلمیتوب هم ټول یو ځای تیر کو خو داسې کار وکړه که نه که دا لور ورکې که نه نو زما نادان زوی یې راکړه یاره خبره خو چې کوم دي د ګل بدله ده کنه در کوم به هم ستا نادان زوی له به ور کوم دغه چې ستا نادان زوی چې کوم دي ساده شانتي دي او ماغه له ور کوم او ډېر خلک ته زم چې دا ستا لور نه ده هلته راشي که نه نو ډېره به خوشحالي مړه بس پښتون جم پښتون د یوې جبې سړي یم یو بس تا له مې درک ده بس واو ډېره مهرباني او چې صحیح که نه نو ما ته وایه ښه ځکه چې ته په خپوم کمزوره شوې نو که څه منډه تړلی که نه نو زه تابعدار یم ګوره ښه د خپونه خو چې کوم دي کمزور یم کنه دې وخت چې کوم دي بس معذوره شوی یم دا دې پوره ګرځېدیم نشم کنه یو صحیح شوه ښه واو بس زه ټیک شو شه زه ورځم کور ته چې په هغه باندې زیر وکړم ښه بس دې پوره حق نه یو او ډېر ان شاء الله بس درکلې مې ده او چې کوم دي بس چې څونه زه نیټه کې هودي شو بس کېک دا یو زه ټیک شو واو زه ډېره مهرباني نو اشاره کنه دوه دیتا یو نه بس باندې ساتیو به کنه دې خوان بیا کړو کنه دا کم کار چې دا کومه خبره ده وکړه که نه دا بس زه په لکونو په کرونو په هر څه باندې منظور ده ما ته پیدا کارو کنه پیدا باندې دا خپل دا چې خواګه وکړه خېد زه خواګه کنه خوشالي کار دي کنه یو زه بس چې کوم دي دمله لور ورکوم یو نه نادان نه ما ته خسته دي نه مې لابيږي هکه نه یو که مور او پلار د خدای رضا کړل د ماګانو به مې ځینې ونیسمه که په غیرت نو زما یې که په دولت شوې رانه بل به دې بوځینه راشه خو تودېږي ویم رښتیا د ماما ماتېږي او دا یار مې داسې په زړه سوري سوري دی چې داسې سوې سوې ټپې وي مازیګری د خیرې مکړه ته به د ناز خیرې کوې رښتیا به شي نه که نه په حسن دومره غرور مکړه حسن د جمع مازیګر دی او تیر به شي یاره ماما والله چې دا سوې سوې ټپي که نه
او ما واده کړی تا نه او دا پکې لا بېله د مرۍ د تازه کولو دپاره ځان سره اوبه م روړي دي دا ته داسې د رز باچا رور راغلی لی د تره زوی راغلی یاره ملګريه داسې عمل د سره کوم که نه خوريه چې په دې ګیلاس اوبو به دې دوکه کوم او درځم در باندې ښه دا مرۍ به ورته تازه کړمه او ښکلی غزل به ووایم ځان ته رښتیا ماله چې مور سودا له پیسې راکړي دي خورهی دي څنګه په مینه دې ښکل کړمه زما بېکاره ماما نو د خدای مسلمانه زه دې هر ځای کې خیال ساتم او ته هر ځای کې ماله خپې وې دا ولې نو ته چې ماله خپې وې د ښځې نمبر زما دی تا خو یوه کړې ده بلم کې یو پرې مې ورته ویلي تا له به زه په خپل لاس باندې ښځه هم ګورم او واده هم دله کوم نورې خبرې خوشې دي خو دا راته ووایه څه کې پرې پیسو باندې چکر له پیزو نه ماله ماما پیسې کمې دي او سودا راته بېبې ډېره یاده کړې ده خو زه هغه ټکه پکه به پرې راواخلم پیاز ټماټر الوګان نو د خدای مسلمانه دغلته خو ستا دماغ کار نه کوي که نه نو خوښه نه چې ډبل کړمه ولې ته ډبل شی زه نه مړه د خدای مسلمان مطلب مې دا دی شرط به پرې ولګوو نه قراقر ماما زه تا سره شرطونه نه لګوم هغه بل سره به دي شرطونه لګول هغه هم د نه لاړی وتښتېدو نو چې هغه هسې بې ساتنه هغې خو ذمهوار زه نه یم دا خبرې پرې د خدای مسلمانه ډبل بیا کې ما سره لږې پیسې دي خو ګوره اوس مې د بینک نه راوړ شوم چغزي لوټ دی نو زه به درله دا 1000 روپۍ درکړم خو تا وګټم او ته مالې 1500 راکړه ښځه ټیک ده خو شرط به ده صحیح شرط په دی دا وګوره بچې دا څه دي دا کپړه زما نومال دی خدای دې کوټه وغورځوه خو چې خور مې پکې نه دا وګوره هغه مې کتل په دې ګیلاس باندې دا نومال ما کېښودل خود دې کېښوده زه به دې نومال له ګوتې نوړم او د دې ګیلاس دا ټولې اوبه به زه څکم دا به ته څنګه څکې ولې ته داسې د بنګال جادوګر راغلی چې بس لاس په نه ور وړې اوبه به څکې بس دا ګز او دا میدان د خدای مسلمانه د لاو صفۍ ده دې سره پیسې کېږه نچه خو به پسې نه راخلي نه ګوتې مې ونه نوړم دې کپړې له به زه ګوتې وړم نه دا ټولې اوبه به زه څکم او که دې نه څکلې نو بیا به ګورې دا 1000 روپۍ زما وي دا 1000 ستا او خو هم څکلي دا 500 به مال بس ټیک ده که نه لا بیا ډبل کې او لا بیا ډبل کړم مړه ما تریپل کړلې بس ټیک ده منګه سم ټول عمر تاوان کړی دی دا به ته څنګه څکې ام بهولا تاسو کره بولا زمونږ د کور دا ټپتې مکمل لري که ولې کېدی شي چې ته بیا وږې شوی موږ کزیجو خدای مسلمان ټپانه نه دم دې لږ وږ وته کېده ښه شابه ام بهولا تاسو کره بولا هم څکلي کم دي څه کې که ماما